د نن ورځ ما د ژوند ښکلې او نه هېرېدونکې ورځ وه، ځکه چې دلته خانپور ډین کې ما د هرې اوبو لوبې څخه خوندونه واخیستلو. ډېر زیات خوند یې وکړ او په دې کې لوی لاس د شهزاد ورور و چې دلته خانپور ډین کې د اوبو لوبې کاروبار درلودی. د موږ څخه په هرې لوبې کې خاص ډسکاونټ وکړ. نو تاسو ته وایم کله چې خانپور ډیم ته راسئ نو شهزاد ورور خواته راځئ، دی به تاسو سره د هرې اوبو لوبې کې خاص ډسکاونټ کوي. دا شهزادي د مردان د دلته دا کم بورډ یې دی یا دا شانو کې چې موږ والوتلو دا ګرده د بزنس دی دی دلته کار کې څو ټیم سره لګیا 13 سال شته 14 کاله او د کله چې موږ رالو د پښتو سیمه ورته ولتی پښتانه استي سره سپیشل ډسکاونټ کوم نو سټي ډسکاونټ دی کوي بالکل په پښتنو د لپاره ریسپیکټ ارشد څنګه ډسکاونټ یو شه سپیشل ډسکاونټ دی مننه بس الله دې نورم کامیابی ده ما ټیم پښتنو د سم خدمت یې صدغې دلته لپاره تابعدار مننه بس الله دې د اجمل پښتانه چې پار سیمه پاره خاوره کې پراتی الله دې ودی ته نور کار د دې په کاروبار کې دی الله نور برکت واچي دا قسم دا نور پښتان نه نازي دغه ایریا دغه ډیم سي دی او د علاقې سي د اوس په اسلام آباد کې راځي که په پیښور د وی خیبر پختونخوا کې راځي خیبر پختونخوا کې راځي نه د علاقې د خیبر پختونخوا علاقې ځینې خلک وایي د اسلام آباد نه دا کې راځي او دا اریپور سره راځي ډسټریکټ دا ما چیر جی پی ټی کې مو وکړه هغه هم دا ویلې چې دا د خیبر پختونخوا سیمه ده. دلته خوندونه اخیستل کېدو وروسته ملګرو ویل چې فیصل مسجد ته وځو چې د دې ځای څخه 2 غنټې لرې ولو. نو موږ روان سو د فیصل مسجد وخواته. د لارې ښکلا، د لارې رڼا او د شپې هوا ډېر زیات خوند کوي. خو دا خوند ټول ارشد سره راګډ وړ کړي ځکه چې د بایک د جاز په شان دی الوزولی ول او په زړه مې یو الله خبرو په زړه کې مې الله ته توبې کښل چې یا الله که هره ګناه مې کړې ده ته د هغه راتېر سې ځکه چې د ارشد له وجې نن د ژوند معلومه نه ده. که بایک تس کړو نو بس د ژوند خوند به مې نه. د یوسف سفر کولو وروسته آخر کې موږ ورسېدلو فیصل مسجد ته. فیصل مسجد ته راورسېدلو. څنګه و سفر شو؟ موږ ډېر بد ستړي هم سو له جهازونه داسې الوزولي داسې په شان لکه جهازونه. اوس د نن ورځو بایکونه د لیدلې دی لاکای او بس د نن ورځو د نن ویو به تاسو د ښکارا کوم د ورځې خواوي ش پلان به ویم کې الوزولای. فیصل مسجد ته چې ورسېدلو نو ملګرو خپل بایکونه پارک کړل او ټول یو ځای د نن روان سول. د باندې ډیر زیات رش او بېشماره خلک راغلي وو. موږ چې د نن کلل نو خپل چوټي او ګوټونه په یو تیلی کې واچولې او د مسجد په فرش باندې روان سول. په دې فرش کې 2 رکه ډبرې استعمال شوې. په یوه چې به د پښک کېږدول نو یخوالی به محسوسوله، پر بله چې به د پښک کېږدوئ نو ګرموالی به محسوسه سوله. دا مسجد ډېر ښایسته ډیزاین باندې جوړ شوی ولو او دا مسجد د سعودي شهنشاه د دې لپاره جوړ کړی چې خلک به دلته راځي او عبادت وکړي. خو د زړه دردول خبره دا وه چې دلته خلک د عبادت څخه زیات د تفریح لپاره راتلل او په دې کې د ټولو زیات زنانې پکې ګرځېدلې. مسجد خو د الله کور دی او د لپاره خلک جوړوي چې دلته خلک عبادت وکړي، دعا پکې وکړي او ځان الله ته ورنږدې کړي. خو خلکو د مسجد اصل مقصد هېر کړی ول او یوازې د تفریح لپاره دلته راتلل.